بل زوی مې منډه کړه زه بېرته وګرځېدم ما نه وخلي لاله زویه چې کوټه وګرځېده مور مړی چې داسې ودرېده بس نو د الله امر نو یو 2 قدمه واخیسته او نوره کوټه پرې وغورځېده بیا 2 ساعته خاورو لاندې ښخ بیا یو د خدای مخلوق راغله هغې مې پرې ډېر وختله بیا چې یو وخت کې چې داسې زوی مې تعجب وشکه چې ګوري مې نه یې ښکاره شو داسې بوډۍ واجر ما بس داسې کولې ډېر د غریبۍ ځای دی د خلکو په کالو د خلکو په څپلۍ مې لوی کړی نو دې راته ویل وایي مورې ما ته جوړه وکړه چې زه دا خالو جانه جوړه ده نو ما ورته ویل مال زوی د مور د درنه قربان چې زه تا ته په چشي باندې کالي وکړمه همدغه خبره یې ماسخوتن وکړه چې زه به یې د الله په لاره لاړم په هغه ورسېدم دې به زه کومه خبره یادومه زویه وایي خدای ته دې کومه یادومه چې دا ډېر ارمانجن زوی مې لاړو سیطانې نه یې راوړه په کټې واچوه بیا دا چپ ګاونډ ټول راغله بیا دغه مخامخ ګاونډیانو مې ورته وایي د کفن دپاره ما سره پیسې نه وو لا اله الا الله محمد رسول الله که یو 10 روپۍ را سره وی چې ما دې ته کفن اخیسته بیا دې ګاونډیانو ورته کفن هم راوړو کاشتنې مو کو چې دا یې ویوړو سره غوت کې ډېر باندې غریبۍ سوی اوس وایي خدای